د ما په انګلیش کې صرف فیکټ ته خپل ځان ته توهین کې خدای د خوار نه کړی نبي سنت ته مسلمان خو مې ځان ته چې زه توهین کوم خو ته پوهېږې چې زه ځان ته توهین کوم ته ولې کنځا کوې خو ما یې کوي ما په یو مسلمان شیخه کمره دې خلاصه کړي تکله کمره خلاصه کړه ته کمره خلاصه کړه تکله کینه مجبوره تا خو ټول ځان په ذکر تیر ما خو ګوره څه نه دي ورته وي جنرال صاحب زه خالي ورته وایم ګیو می کیس دا بیخي ما ته ما روژه په خوله د زه چې نه درته وایم تاسو چې شی وایاست وایاست که صحیح خبرې کوي نه خو تکله ښه کنځا ولې کوې تکل ګیر دی په کول یې مجبوره سخت لنډغرو په کول پیدا کړی دی په کول خو به ګوره نه ګوره دا مخې کور ما کوه که نه یاره جنرال صاحب والا نخ که دی ووي چلا اکثر اواز پې ګورو چې ګډېږي ته یې وویډیو خدای چېرته پیدا کړې چېرته به یې لیدلې خدای چې په کوم کنسرت منسرت کې و مسلمانو دلته خو کنسرت ته د خدای مخلوقات راځي د خدای افغانان راځي نه هغه ټرم ته چې ورغلی و هغه ټرم نه چې پښتنې کولې چې ویې پیلي و هغې څه ګاټ شوی خو اوس داسې و چې راغله مجبوره یې کړم وایي پیشلمی ته پاسه پیشلمی وخت ده تاسو لګیا اوسئ زه ځان ته لږه دال و شوروا پخوم یاره خدای دا غوړې غوړې مړیګانې خوره پوه شوې د دې هر شی حساب کتاب کېږي دا دی خدای ته وګوره نو ته اوس دال ته م غواړه ملۍ وایه خدای دې ته څه ویل مجبوره جنرال صاحب تکل نه ډېر سخت وخت تېرېږي په دغه چهرې کې ما وبرکاتو ایمل ولی عکس ده او ګفټونه ولي بلاک که سړی بلاک خدای په کور کې د غم ورځې وکړه بلاک ده هغه د جنرال صاحب څه مې ویلې خبره مې وی رسولم زه ورکوه بیا وروسته وایم پرېږده جنرال صاحب ما دغه په تړاو چې جي ډي پي ته یو دغه ورکړه معلومات البته ډېر خراب معلومات یې راوایسته چا په اړه د شیخ عبدالرحمن مفتي صاحب د ما په اړه ورته ولي که په خدای د غواګانو تعداد لا ورته معلوم دی د عبدالرحمن په اړه راته ولیکل چې دا په انګلند کې مستري دی او د ټیرونو کاروبار کوي او په سوشل میډیا کې خلکو ته کنځلې کا حکم فخر مول باندې کوي چې حکومت یا لکه ته بیا یاره پایم صاحب خو ته غلی شته که نه اوس دې بیا دوړه کوي بیا دې کته کوي خو دا خو چې څوک ورته کنځلې که هغه د شیخ وښږي زه خو کنځلو والا نه یم ته خوله بنده کړه چې ګوره تا ته ما ویلي چې کله چېرته زه ناست فهیمه په دې ایکس کې دغسې یو بلا ده ښه دغسې د هغه وینې دغه شاید د دې خوا نه د درېیم له دې خوا نه څلورم دا ووهه عین چاټ جي بي ټي غوندې معلومات ورکوي کنه جنرال صاحب بالکل دا پکې شته دی بالکل صحیح خبره ده هدف دا د شیخه ته د داسې یو تشي نه دفاع کړي ستا به ډېره حوصله وي وروره ته به ډېر زیات منطق دلیل معلوماتو باندې منافقت کوه زه خو والله بالله په سمت الله که منافقت کړم ته ما نه پوښتنه وکړه ځواب در کومه زه یارې بس دا خوله دې بنده که خلاص شیخه ما سره ته بحث نشي کړی هدف دغلته دی بالکل دا خبره حقیقت ده ها نور څه وایه زه یوه خبره وکړم ګوره پرونه بله ځای هغه د رخصت ستړی مه شي روژه ده څنګه وه نن ورور خیر دی خبره اوره فهیمه د ما آواز درځي وروره بالکل یو خو چې جنرال مبین صاحب څوک چا اکثره نه دی هغه که هره کمی تی بیا ملاتړ کوي ډېر سخته خو زه یوه خبره ته کوم زه نه ملګري خبرې د ملګري هسې د خلک معلوموي چې ورګه دی څه کوي نو کله ولې ته هم احساساتي کېږي لږ کوشش کوه ملاتړ کومه زه پوه نه شم مجبوره وروره وایم بله د یوه ملګري نه ډېر سخت اټیک وکړلو جنرال مبین خو چې خبرې وکړې هغه خو خیر هغه خو نه مجبوره وروره که زه یو ځای کې یم او د شیخ ته هم څوک کنځلې وکړه ولا زه یې دفاع وکړم
زه دی ورلنې موروره مې کوه یار دا دومره دنیا نه کوي ستا په خاطر نه کړم ته دومره ښه سړی یې زه د خپل افغان په خاطر کړم غلی شه کنه چې زه چېرته ولم ولې راخېږم مه بندوه کنه شیخه مه درځم در پسې ګوره مه راخېږه یاره دا داسې شي اوس درځم در پسې درځم در پسې خلا چې ګوره چې زه ستا ویډیو چې فیدا مجبوره او خلک ما وایي ما دې الله بیخي بخښي نه مړه خو داسې ته شین خارق او غلی شه ګوره خو بېادبه خره خو دا خو فکر پاسه مه کاروه بنده که زه تا وامه نه زه لیونی نه یم چې تا باندې ځان زندان ته بوځم زه تا سره بل کار کړم ګوره مبین صاحب دا خبرې نه اوري خبرې نه اوري جنرال مبین صاحب لګیا دی هغه نه اوري دا خبره هغه چت جی ډي پي کې مصروف معلومات راغونډوي حاجي صاحب فدا څنګه تا پاړه ډېر غلط معلومات راک خدای دې دی بیخ بس دا وایي صبر د خلکو نه جبونه وهي د شیخ پاړه بلکې خان د مغل جنرال صاحب دما د پیدا محمد په باره څه وایي دا محمد هم راغلی دا ته ورکړه پکې حاجي فدا پکې ورکړه ته ورکا وسوه مجبور هغه یو سړی غوا اخیستې وه ښې شیدې نه کولې وایي ښې شیدې کولې جومات ته بس راغی زما داسې غوا دی پلانکي تر غوا ښې شیدې کوي وایي ده ورته ځان دې ولې صفت کوه د ما دې ولې غیبت ولې ورسره کوې اوس ته ځان ووهې موږ ولې چېرته کوې حاجي فدا حاجي فدا دا چت جي ډي پي چې دی وروره که نه دا د هر چا په تړاو معلومات ورکوي دا خبره نشته دی دا چې شیخ کیسه مصابر وکړه رضان دې راوځي سرچ کړی او حاجي تکلی چې فدا سال د وطن کې اواز څنګه ده یخه ده که ګرمه ده شیخ ولې دې کته مې کته تاسو دواړه منافقت کوئ ولا والله که ما کته کړی په الله قسم که ما کته کړی تاسو دواړه کې ګوتې سته دي وطن کې روزه څنګه وم ولا که د گزاره کوي تراسه کنه وطن تراسه شیخ ټول وطن ته نه ځې یوه خبر درته کوم دا دی روژې 15 14 پورې چې کوم چرسي نسواري یا سګریټي درته ویلې چې غوا والو ته تور ته وه هغه د دې برخ په تارو ناسته وه ډېر بحث مو ورسره کوي والله خرابوي ولا دا جنرال صاحب یوه خبره دی که د تا دپاره مو غواګان نه وي بیا نو سره منو که نور نه وی بیا سره منو والا د ما د غواګان فارم غواګانې خو اوس هم په دیوالو ناستې دي خو کیني که نه سوار اچولي که نه په دیوال ناستې وي نن یې ظالمې شیدې کړې وې پوه شو جرمني نه راته آفر راغی و یو سطل شیدې یو سطل مستې دې مونږ کور ته ویسه مال چشم بچشم ولا خو روغ پنیرو جنرال صاحب کله تیر جلاکۍ سړی زړه ورته وسي ولا هغه ملایي د پنیر نه ده وروره یاره جنرال صاحب یو خو داسې الله پاک داسې دماغ درکړي دي هغه څومره غټ ماشین دی هغه ته جوړ کړی دی چې سعودي هغه دې تی وڅکلی پې زه دې تر اوه ماشین پسې ګرځم یو مې راوړه چې کته مې دننه مستې ګرمې کړلې مستې چې ګرمې بیا کوچ نه باسي بل مې راوړه په 11,000 افغانۍ هغه هم دغسې هغه که مهال تر ازه خپل ایډیا وجنګوه ایسته لاړم د کالي مینځلو ماشین مې واخیسته په 4,000 افغانۍ یو شپږ سطله مستې مې پکې واچوسې ګورم دغسې کوچې راویسته ما دغه دا رامیان دي جوړې کي نو اوس هر یو وایي چې کالي مال وروره ماشین د زړه مې چې کوچ پکې باسم که کالي پکې مینځم د چا یې پکې څه دومره ښکلې کار دې کړی دی یقیني دا وګوره جنرال صاحب ما هم دې کوچ هغه نه مې دا شی جوړ کړی دی وینې دا نو کوچ دی دا بل رقم شی دی جنرال صاحب وچه غړمبه وه روژه دې ماته کړله و جنرال صاحب خدای داسې ومه وی همداسې دا وې ولکې اوان غږ بسې راغم شاته موټر کې وړکی ماشوم ناست و ما خوله بنده کړې جنرال صاحب مو خو دغه شودي دي دا خپلو شودونه محرومه شوي وو دغه د علي خلیفه دي دا هغه شودي دي چې ځکه غواړ خو بیخي نسته پروټین هم پکې نسته هر شی ته ایستلي بیا تا ته درلېږلي دي ګرماګر ولا دې مونږ کوم لا ګرماګر نه وته یوه خبره بله رښتیا تاسو ته کومه